بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو لیدونکو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو خدای کې چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دا یو ځل بیا زه بشیر احمد ستانکزی د فقروي هندارو کې تصویر تشکیل موضوع تر څیړنې لاندې سو په عملي توګه. البته په تیر درس کې موږ تاسو هغه دیاګرامونه رسم کړل چې کچیر جسم په محراق کې تصویر په لای تنه کې، همدارنګه جسم کچیر په شعاع انحناء کې تصویر په شعاع انحناء کې، همدارنګه کچیر جسم په محراق کې تصویر په لای تنه کې او په لای تنه کې تصویر په محراق کې. همداسې شپږ حالتونه موږ تاسو دیاګرامونه په تیر درس کې چک کړل کار کړل. نو ګرانو زده کوونکو تر ټولو بله مهمه دا ده چې فقروي هندارو کې فقروي محدبو هندارو کې تصویر همیشه چوي، همیشه تصویر مجازي وي. صدیقه دیاګرام رسمو بیا ځو عملي توګه چک کوو، عملي توګه خپل درس ته ادامه ورکوو. ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو یو محدبه هنداره په نظر کې ونیسو چې خارجي سطح چوي، خارجي سطح منعکس کوونکې وي، موږ دلته ګرانو زده کوونکو اف او سی چک کوو یا شاید انحناء ورته ټاکو. که چیرې جسم د هندارې مخې ته په دغه نقطه کې چوي، په دې نقطه کې واقع وي، کله چې وړانګه موازي توګه راځي په هنداره باندې لګیږي، نو په کومه زاویه چې په هنداره باندې لګیږي په همغه زاویه باندې چک کیږي، دغه منعکس کیږي. یا که چیرې موږ منعکسې ته امتداد ورکوو، نو منعکسه یې له کومه نقطې نه له محراق نقطې څخه چک کیږي، تیریږي. موږ دغه حالت چک کوو ګرانو زده کوونکو، دلته په دیاګرام کې رسموو یې. همدارنګه ګرانو زده کوونکو که چیرې د جسم څخه داسې وړانګه ولګیږي چې ګویا له کوم څخه تیریږي، له محراق څخه تیر شي، دغه نقطه شی د ګرانو زده کوونکو محدب و کروي هندارو محراق ده. او دغه کله چې په هنداره باندې دغه وړانګه لګیږي، نو دغه د اصلي محور سره موازي چی کیږي، موازي بیرته منعکس کیږي، دته وارده دته منعکسه. اوس ګرانو زده کوونکو که چیرې دغو منعکسو ته موږ تاسو څه شی وکړو، امتداد ورکړو، دوی یو بل په یو نقطه کې چی کیږي، قطع کوي. دغه هم ګرانو زده کوونکو منعکسه ده او دا هم څه شی ده، دا هم منعکسه ده. که چیرې دغه منعکسې ته امتداد ورکو، هغه خو له محراق، او دغه منعکسې ته که چیرې موږ تاسو امتداد ورکو، په دغه نقطه کې یو بل سره څه شی کېږي، یو بل سره قطع کوي. دغلته ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ته تصویر په لاس راکوي چې همیشه دا تصویر څه شی ده، سرراسته وي. دلته څه شی ده، سرراسته ده، مجازي دننه په آینه کې څه ده، دننه په هنداره کې موږ ته په لاس راځي. نو ګرانو زده کوونکو دغه د محدب و کروي هندارو کې څه و دیاګرام څنګه تصویر تشکیلیږي، په دې طریقه موږ تاسو چک کوو، تصویر تشکیلوو. اوس زه ګرانو زده کوونکو تیر درس په عملي توګه چک کوو. په دې درس کې ځکه په تیر درس کې موږ تاسو ته دومره وخت نه و چې هغه موږ تاسو عملي توګه ترسره کړی، په دې درس کې چک کوو، هغه ټول په عملي توګه موږ تاسو ته ښیم. نو د دغو تیر درس ګرانو زده کوونکو، د تیر درس د دیاګرامونو په استفاده سره مونږ کولی سو عملي توګه داسې خپل تجارب ترسره کړو. په کروي هندارو کې ګرانو زده کوونکو چې مونږ عملي توګه کار کوو، یوې مقعر هندارې ته مونږ تاسې ضرورت لرو. یو ګیرا د خپله هندارې ګیرا شمع ده، شمعدان ده، همداسې چی ده، پرده ده. لومړی ګرانو زده کوونکو راځو چې شته د دې لپاره چې موږ تاسې د مقعر هندارې محراق معلوم کړي، موږ تاسې په تیر درسونو کې دغه کار وکړ، د لمر شعاع په واسطه باندې موږ تاسې مقعر هندارې چی کړ، محراقي واټن هم تعیین کړ. ما مخکې له مخکې د دغه مقعر هندارې محراقي واټن یا محراق تعیین کړی چې 10 سانتي متر څخه عبارت دی. نو اوس ګرانو زده کوونکو د همغه
د محراقي واټن په استفادې سره موږ تاسې کولی شو د جسم تصویر په مختلفو حالاتو د څېړنې لاندې ونیسو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو محراق ټاکو. د دغه هندارې محراق څه شی ده؟ محراق 10 سانتي. ګرانو زده کوونکو موږ تاسې په تېر درسونو کې داسې ویلي که چیرې جسم په محراق کې واقع وي تصویر به یې په کوم ځای کې وي؟ تصویر به یې په لایتنۍ کې څه وي؟ په لایتنۍ کې تشکیلیږي. که چیرې موږ تاسې لاړ شو نو ګرانو زده کوونکو که چیرې جسم هم څه شی وي په محراق کې وي تصویر هم په کوم ځای کې تشکیلیږي؟ تصویر هم په لایتنۍ کې تشکیلیږي. موږ تاسې کوټه ځکه نه ناکړله چې د تصویر د جسم تصویر په پرده کې څه شی په پرده کې ولیدل شي. همیشه تاسې په مکاتب کې کار کوئ باید لابراتوار داسې جوړ کړئ چې نور رڼا پکې کم وي، ځکه که د نور رڼا کم نه شي نو موږ تاسې تصویر نه تشکیلي. اوس ګرانو زده کوونکو په دوم حالت کې که چیرې موږ تاسې جسم د محراق او د شعاع انحنا په مرکز کې څه کو؟ په مرکز کې واقع کو، نو دغه تصویر به په کوم ځای کې واقع شي؟ دغه تصویر به له شعاع انحنا نه به خارج څه شی شي؟ خارج کې به موږ ته تشکیل شي. نو ګرانو زده کوونکو که چیرې دغه نقطه موږ تاسو شعاع انحنا قبول کړو نو دغه تصویر چې دلته تشکیل شوی ده دغه له شعاع انحنا را څه ده؟ له شعاع انحنا نه په خارج کې تشکیل شوی. او په دریم حالت که چیرې جسم ګرانو زده کوونکو راسي په شعاع انحنا کې، که چیرې جسم په شعاع انحنا کې تصویر به هم چیرته تصویر به هم په شعاع انحنا کې به څه شي؟ تشکیل شي. دا د ګرانو زده کوونکو هم جسم په شعاع انحنا کې موقعیت لري یا انحنا مرکز کې، هم تصویر چیرته ده؟ په مرکز انحنا کې. دا دریم حالت. څلورم حالت ګرانو زده کوونکو که چیرې جسم په لایتنۍ کې واقع وي، که چیرې جسم په لایتنۍ کې واقع وي تصویر به ګرانو زده کوونکو که چیرې جسم په کومه نقطه کې له انحنا مرکز څخه بهر واقع وي نو تصویر به د محراق او د انحنا مرکز په منځ کې به واقع شي او تصویر به سرچپه وي، حقیقي به وي. نو بل حالت یې ګرانو زده کوونکو که چیرې جسم په کومه نقطه کې وي د محراق ګرانو زده کوونکو د محراق او د کومه د محراق او د رأس ترمنځ وي. په دغه حالت کې ګرانو زده کوونکو تصویر په هیڅ نقطه کې په پرده کې نه معلومیږي. هغه حالت دی چې جسم تصویر دننه په هنداره کې په مجازي توګه څه کېږي؟ په مجازي توګه تشکیلیږي چې هغه سرراسته وي. په کمرو کې تاسې ګورئ په تلویزیونو کې چې هغه څه شی دی ګرانو زده کوونکو؟ دننه په هنداره کې ده، حقیقي ده. د جسم که څومره چې راس ته نږدې کېږي جسم هم څه شی کېږي؟ جسم هم لوی چې اوس موږ تاسو په مقارو کې ویلې په محدبه کې هر حالت چې موږ تاسو تجربه کوو په هغې کې تصویر څه شی ده؟ تصویرونه مجازي دي، همیشه څه دي؟ همیشه سرراسته دي. ښه نو ګرانو زده کوونکو دغه شپږ حالتونه موږ تاسو په عملي توګه ولیدل چې جسم که چیرې په محراق کې وو تصویر په لایتنۍ کې تشکیل شو، حقیقي وو، لوی له جسم څخه وو. همدارنګه که چیرې جسم د مرکز نه یا شعاع انحنا نه څه وو؟ بهر وو نو تصویر په محراق او شعاع انحنا په مرکز کې وو چې هغه جسم تصویر معکوس و حقیقي وو او کوچنی وو. همدارنګه که چیرې جسم د محراق او مرکز انحنا په منځ کې واقع وو تصویر له شعاع انحنا څه له شعاع انحنا نه خارج وو چې هغه هم تصویر حقیقي وو، معکوس و. همدارنګه له جسم څخه لوی وو چې جسم که چیرې جسم ګرانو زده کوونکو په شعاع انحنا کې واقع وو هغه وخت کې چې موږ تاسو جسم شعاع انحنا کې واقع کړو نو تصویر څه شو ګرانو زده کوونکو؟ تصویر نو په خپله په شعاع انحنا کې تشکیل شو، هغه هم څه شی وو؟ هغه هم د جسم سره مساوي، سرچپه او حقیقي. او ګرانو زده کوونکو په آخري حالت کې جسم موږ تاسو تشکیل کړ که چیرې جسم د رأس او محراق په منځ کې واقع وو په دغه حالت کې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو څه وکړل؟ تصویر تشکیل کړ، دننه په هنداره کې تشکیل شو او دغه تصویر چې و ګرانو زده کوونکو مجازي و، سرراسته تشکیل شو. نو دا و ګرانو زده کوونکو د موږ تاسو نننی درس چې ما تاسو ته در وړاندې کړ خو ډېر عملي برخې یې درلودل ځکه په تخته باندې موږ تاسو کار نه کوو. تر بیا چې زه بیا حاضرېږم بل نوي درس تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان، الله مو مل شه.